د افغانستان د وضعیت ارزولو ډله چې د امریکا کانګرس لخوا ټاکل شوې د ډلې د امریکا نوې ادارې ته سپارښتنه کړې چې د سولې له روانو هڅو د منلو وړ پایلې ترلاسه کولو لپاره باید له افغانستانه د امریکایي ځواکونو ویستل باید وځنډول شي. زموږ څېړنو موندلې چې طالبانو د 2020 کال د فبرورۍ تړون ټول شرطونه نه دي پلي کړي. موږ یې 3 اړخونه څېړلي. لومړی د سولې خبرو کې پرمختګ، دوهم په رښتینې ډول او پراخه کچه تاوتریخوالي کې کمښت، او دریم القاعدې سره اړیکې شکول او دې ته اجازه نه ورکول چې دغه ډله افغان خاوره د تاوتریخوالي لپاره وکاروي. په دې تړاو د ملګرو ملتونو او امریکا وروستیو څېړنو کې هم د طالبانو او القاعدې ترمنځ اړیکو ته اشاره شوې او هغه ګټې هم یادې شوي چې القاعده یې له دغو اړیکو ترلاسه کوي. د دې ترڅنګ چې طالبان نه دي توانېدلي د 2020 کال د تړون شرایط پلي کړي، په دې هم ټینګار کوو چې افغان حکومت هم باید د سولې بهیر ملاتړ وکړي او په ښه نیت دې په دې خبرو کې ګډون وکړي. په ریپورت کې راغلي چې په اوسني حالت کې له افغانستانه د ټولو امریکایي ځواکونو وتل د کورنۍ جګړې د سیمې بې ټیکاوولو او د القاعده د ګواښ بیا پیدا کېدو سبب کیږي. د ډلې ویلي طالبانو د دوحې هوکړې ژمنې نه دي عملي کړي او د ځواکونو ویستلو لپاره شرایط نه دي برابر. په ریپورت کې دا هم ویل شوي که طالبان د بهرنیو ځواکونو د وتلو ځنډېدل ونه مني، ښایي د سولې بهیر ختم شي. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت د متحده ایالاتو د کانګرس له لوري د افغانستان د مطالعې د ګرام ګمارل شوي ګڼ حزبي ګروپ د راپور له خپرېدلو هرکلی کوي. دا راپور او د دې راپور سپارښتنې او نتایج د افغانستان د دولت له سیاستونو، پالیسیو او تګلارو سره قطعي ورته والی او شباهت لري. وسلوالو طالبانو بیا د یاد ریپورت په غبرګون کې بي بي سي ته ویلي د افغان کشالۍ یوازینۍ حل لاره د امریکا او د دې ډلې ترمنځ د تیر کال د دوحې سولې تړون پلي کول دي او که هر څوک دا تړون مات کړي د راتلونکي هرې پیښې مسؤلیت به یې په غاړه وي. افغانستان کې اوس مهال 2500 امریکایي او د ناټو نږدې 1000 سرتیري میشت دي. په ورته وخت کې د ناټو عمومي منشي هم وایي له افغانستانه د دوی وتل د سولې روانې هڅې او د 19 کلونو لاسته راوړنې له ګواښ سره مخ کوي. د افغان حکومت لومړی مرستیال امرالله صالح د افغانستان وضعیت ارزونې لپاره د امریکا د کانګرس لخوا د ټاکل شوي ډلې ریپورت هرکلی کړی دی. د دغه راز ملي ټلویزیون سره مرکه کې ویلي که د افغان سولې خبرې ناکامیږي نو پړه به یې د طالبانو پر غاړه وي. دروازه صلح واز کرد. د سولې دروازه مو هغوی ته پرانیستې. دا چې اوس طالبان د سولې دغه دروازه تړي نو د سولې د دغې دریڅې د تړلو دروند مسؤلیت د طالبانو لوري ته ورګرځي. د تیر کال په فبرورۍ میاشت کې د امریکا او طالبانو د هوکړې له مخې په پام کې ده چې د روان کال تر راتلونکي می میاشتې ټول امریکایي سرتیري له افغانستانه ووځي. په مقابل کې طالبانو هم ژمنه کړې چې پر امریکایي ځواکونو برید نه کوي، افغانستان کې تاوتریخوالی ډیر کموي او له افغان حکومت سره د سولې خبرې کوي. خو امریکا، ملګرو ملتونو او د افغان دولت چارواکو په وار وار ویلي چې طالبانو ژمنې نه دي عملي کړي او له افغان دولت سره په معنیداره سولې خبرو کې نه دي ښکېل شوي.